دا خپل کبر والجی دا اکټران چې راشي نو دی به ځان له یو ځای کې کینی موبایل به راوالي ځان نه به ټیک ټاک جوړي ځان ته به نیولي دا به نه دا خلک زما د پېښور خلک دي زه خو دې سره میلاو شم نو هغه ته په سپک نظر دا خلک ګوري که ډایرکټر دی که ریټر دی که فایټر دی ورور هغه ځان ته څه وایي نو مخکې نوی سړی د هغې نه مخکې نه شي تللی زه به اوس څه وکړم ځکه اوس رام شم نو د ویلن نه مخکې کار نه شم کولی نو هغې نه خو زما هغه ډرامې خري چې په ډرامو ما خلک پېژني ښه شی خلک ګوري نه پاتې کېږي نو دا ښه شی په کار دی اوس لکه دا ګوره دی کې مونږ کرکټر وکړو چیما صاحب هم وکړو نیک محمد صاحب هم وکړو ډایرکټر صاحب چې کوم دی نو اکی خان صاحب دی او ریټر سجاد خان دی او پروډوسر سلمان خان دی فلم اخیری فلم دی زه خبر شوم چې خلکو دا ځل جوړ نه کړه په سلیماګانو فلمونه نشته دا اکی خان صاحب راغلی دی او ما فلم کې کار وکړو انشاءالله د سر نواله تر اخره پورې به دا خلک ګوري او پته به ورته لګي چې فلم شروع کېږي د څه نه او ختمېږي په څه به درسې فلمونه به وکنه په میاشتو میاشتو به چلېده بیا لکه ډبل سلیماګانو باندې به چلېده اوس ولې نه چلېږي اوس دې ښه فلم جوړ کړي هفته کې ور دننه کوز کړي دا وجه څه ده دا وجه دا ده چې نه سکرپټ پته لګي نه ما ته وګوره د سټورۍ پته لګي فلم بسار سړی دا ډایرکټر هم دا خبرې کوي چې زرې راغونډ کوي ریټر هم دا خبرې کوي چې منډه وله ورکړي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قدرمنو مورد ریکارډ لنګ ما د فرواز ټي وی له او د وخت موجود یم په لاهور کې میا ګډوډه رکی چرته چې دی نوې فلم بدمعشي خو لیوانتوب د ریکارډینګ شروع دی قدرمنو د فلم رائټر او اسوسییټ ډایرکټر چې دی سجاد علي صاحب دی موسیقي تړونې ګلاله کړی دا او ډایرکټر اکی خان صاحب دی چې تاسو فرا پیجندلی نوم دی د رمکه هغه ډیر زیات کار کړی په سیډي کې کوم ګورو ډرامو او دا کې موږ ګورو دا ډیر زیات نوم دی ډیر زیات سټرګل مهنت دی که فلم کې موږ ګورو فلمونه مغوي برابر فلمونه خو فلمونه جوړ کړی دي یو سبق آموز او یو مطلب خو سبجیکټ ور فلمونه جوړ کړی دي د وخت چې کوم هنرمند زموږ سره موجود دي جعفر لال اساسو پر پیجندلی نوم ډیر زیات کار دیم کړی دی دوی سره خبرې درګو السلام علیکم وعلیکم السلام سجاد علي خان خیر دا کوم فلم په سیټ چې موجود یو بدمعشي خو لیوانتوب دی یو مطلب یو ډیر یو انټرېسټینګ نوم دی ډیر مزیدار نوم دی د دې فلم په حواله سره څه وایي دا فلم خو جی د دې ډایرکټر صاحب چې کوم دی نو اکی خان صاحب دی او ریټر سجاد خان دی او پروډوسر سلمان خان دی فلم خو درې څلور فلمونه ما مخکې د سره وکړه خو لکه هغې نه زه مطمئنه نه وم لکه خوند یې ما د نور راکړی هغه فلم کې بل دې فلم کې ما چې کوم کرکټر وکړو که نه د تره نو دا ښه کرکټر زما خوښ شو نو ښه کار شي نو زه کومه نور چې زیات فلمونه ملمونه چې کوم دی که نه ډېرو راته ویلي دي خو لکه ما ولا ټایم نه دی ورکړی نه زه کوم دغه شی که نه ډرامې چې دي هغه ما اکی خان صاحب سره کړي ټولې ښې ډرامې وي اوس هغه ډرامې مو هغه نه راځي او نه فلمونه هغه راځي نو په دې وجه باندې زه لږ وروستو شوی وم زما دا تقریبا 8 کاله وشو ما له ډېرو خلکو ویل که ته نه ښکارې په سکرین دا څه وجه ده ما یاره بس زه نه کومه کار دلته لاهور کې م راته ډېر وویلي ویل که ته خو اوټ شوې دا څه مسله ده مې بس دا همدغه خبرې دی چې فلمونه روره ښه جوړېږي نه فلمونه دې حد ته دا دی راورسېده چې بس ختم شو خو فلمونه ختمېږي نه فلمونه به ولې ګوره سلیماګانې چې ورانې شي د خلکو هغه تمه کتی شي چې یاره بس نور فلمونه نه راځي فلم جوړول پکار دي ښه فلم جوړ کړئ انشاءالله دا به لکه مخکې دا فلمونه به جوړېده دا به درسې فلمونه به وکنه په میاشتو میاشتو به چلېده بیا لکه ډبل سلیماګانو باندې به چلېده اوس ولې نه چلېږي اوس دې ښه فلم جوړ کړي هفته کې ور دننه کوز کړي دا وجه څه ده دا وجه دا ده چې نه سکرپټ پته لګي نه ما ته وګوره د سټورۍ پته لګي فلم بسار سړی دا ډایرکټر هم دا خبرې کوي چې زرې راغونډ کوي ریټر هم دا خبرې کوي چې منډه وله ورکړي نو ښه فلم به څه جوړ شي د دې ذمہوار څوک دي مطلب دا څوک دا دغه کې چې فلم مطلب زر راغونډ کا یا په کم بجټ کې جوړ کا تعدی په وکړه دي اصل وجه دا پروډوسر دا خبره کوي زیات نه زیات سلیما والا متداوی چې جی مالک کم سینونو والا فلم جوړاوه
فلم خو چې 50-60 سینونه نه نو فلم خو نشي جوړېدی که نه ښه فلم چې جوړې نو د هغې سینونه به ښایسته ښایسته سینونه کې نو فلم به ترې ښه راځي دوی وله داسې دغه یاد کې چې موږ له 40 سینونو کې فلم راته ووایه چې دلته فلم ختمېږي چې نور کسان وردننه کوو نو هغه فلم کې به هغې ته څه میلو شو څه ښه به پکې ورته ښکاره شي یاره دا ډېر ښه فلم دی نو فلم په دقه وجه خراب شي پیسې مو لګي او فلم هم فلاپ شي نو فلم فلاپ کېږي نه فلم انشاءالله زه درته وایم لکه ما خو ځکه ډېر وخت پس رالم او دا فلم هم اخري فلم دی زه خبر شوم چې ښه خلکو دا ځل جوړ نه کړه په سلیماګانو فلمونه نشته دا یې خان صاحب راغلی دی او ما فلم کې کار وکړو انشاءالله د سر نه واله تر اخره پورې به دا خلک ګوري او پته به ورته لګي چې فلم شروع کېږي د څه نه او ختمېږي په څه دلته فلم ولې نشي جوړېدی دلته ټول چې کوم دی منافقتوب دی که ډایرکټر دی که ریټر دی که فایټر دی رور هغه ځان ته څه وایي نو مخکې نوی سړی د هغې نه مخکې نشي تللی زه به اوس څه وکړم ځکه اوس رام شم نو د ویلن نه مخکې کار نشم کولی نو هغې نه خو زما هغه ډرامې خري چې په ډرامو ما خلک پیژني په فلم ما نه پیژني په کرکټر مې پکې ښه دی انشاءالله تعالی چې دې کې به زه ښکارم او دا فلم به زه پخپله هم ګورم د اختر په ورځ به د عوامو سره کښېنم انشاءالله چېرې ما څه کړي زه پکې څنګه ښکارم خو فلم نه زه ډېر مطمئن یم ځکه چې فلم اکی خان صاحب جوړ کړی دی اکی خان صاحب دې نه مخکې ډرامې هم ښې جوړې کړي دي او ما ټولو کې لکه ښه کرکټر یې کړي دی د ویلن کرکټر یې اکی خان په هر یو ډرامه کې د هر یو فلم کې د وجه څه ده دا وجه دا ده چې کار ښه کوي او دا نور چې دی دا د خرابۍ دا د خرابۍ چې اوس هغې له په ګوتو ورلي نو ما ته وګوره هغه به د دوو ټکو کې او د ده چې دی نو د ده حساب دی چې ما ته ګوري نو ما له هغه کار راکوي ځکه چې غلط کار را باندې وکړي نو هغه له دام پته ده چېرې دا سړی ما سره بیا نشي راتلی نو په دې وجه زه د سره کار کوم بل چا ځان کم کیریر جوړ کړی مطلب یو نوم دی پیدا کړی چې هغه خراب شي واپس نو خراب شي نو بیا 100 کسان ماله اوس هم خلک وایي چې یاره جي ستاسو نه راځي ډرامې هم نه راځي نو هماغه زړې ډرامې زموږ اوس هم چلي ریپیټ لکه زه چې چا نه خبرېږم زه چې د لاهور ته راتلم نو زه د اکی خان صاحب دوی سره میلاو شوم چې یاره جي تاسو دا فلم جوړوئ دا څه حساب دی ډرامو څه مسله ده هغه ماله زما یو ډرامه یاده که بدنامه بدنام ډرامه وي موږ دوباره دا اوس ریلیز کړې ده په دې سیډ دغه کې یوټیوب کې نو هغه تقریبا 8.5 لاکو کسانو نه زیاته خلکو وکتل نو ما وایي دا خو زړه ډرامه ما ورته داسې حساب دی والله خلک ګوري بیا ګوري نو په دې وجه باندې ما ته پته ولګېده چې یاره ښه شی خلک ګوري نه پاتې کېږي نو دا ښه شی په کار دی اوس لکه دا ګوره دې کې موږ کرکټر وکړو چیما صاحب هم وکړو نیک محمد صاحب هم وکړو ما دا ټولو کار وکتېدو دې کې مې داسې خلکو نه واورېده چې یاره دا شوقیان موقیان لکه داسې موږ ته خبره خو رارسي نو دې موږ ته د شوقیانو په نظر ګوري او په پېښور کې دې څوک پیژنیم نه ځکه چې هلته کې زموږ دماغ چې څومره دغه دي ما خلک پیژني ما ته خپل ځان پته لګي دوی د ډرامه کې راولم والله کې څوک هغه ډرامه مو ګوري اولې چې هغه د دې پهچان نشته او نه دي په هغې کې هغسې کار کولی شي کومې چې یوټیوب والا ډرامې نن سبا جوړېږي ډېرې ښایسته ډرامې جوړوي دا ماشومان هم ګوري زنانه هم ګوري شی خو هغه جوړې چې ستا کور کې وچلېږي زنانې وګوري ماشومان یې وګوري که نه د دې فلم او ډرامې د ځکه خلک نه ګوري چې دې کارونه ښه نه کوي نو دا بس اوس دې نه فارغ شو زما په حساب سره چې نور نه داسې فلم به دې جوړ کړو نه ښه فلمونه راتلی شي به دې په خپله دا خراب کړه دې ځکه دا خراب کړه چې بل دا خپل کبر ووالجي که غټ اکټر دی دلته چې راشي نو ورکوټ یې اکټر ته خو سره ګوریم نه کوم استاد خبره کټو کوم ګورو د بدر صاحب لکه د پښتو فلم انډستری به ته بادشاه وایم اسف خان صاحب نعمت صاحب نور چې څومره سره اکټرانو موږ داسې اوریدلی چې را غوي بعد کم جونیئر اکټران تاسو څنګه خبره وکړه مطلب جونیئر اکټران یا ټیکنیشن یا چې سیټ ته برا ټول سره لاس میلا ټول سره پس مګه کې ناسل دا بګینو چې ماته دا او ماته پروتوکول لا نو زموږ مچ دا یو داغوی یو بڑا فن یو ډیر ښه دغه هغې چې د هغې دور کې هم زه راغلی ما مونږ به د هغې دیدن پسې ړندېدو چېرې زه به بدر صاحب څنګه ووینم نعمت صاحب څنګه ووینم د سټوډیو ته به رالو دنیا خلک به ورته ولاړو اوس هغه سټوډیو ګیټونه بند دي څوک هم نه پرې هغه چې دننه کوم کورونه او جیلونه مونږ به د ډرامو کې استعمالول هغه ټول وران کړي دلته سلیماګانې ورانې شوې دلته پیدا ورانې کړي دا څه د هم د دې په وجه چې فلم ښه نه جوړېږي به چې راښکاره شو نو سټوډیو ته به چې رالو نو کم از کم دومره به وکړه چې هلکه دا به چې پښتنو ستړي مه شي ټول نو ټول پښتانه به خوشحاله شو خوشحاله شو
دا ولې خبرې دا اکټران چې راشي نو دی به ځان له یو ځای کې کینی موبایل به راوالي ځان نه به ټیک ټاک جوړي ځان ته به نیولي دا به نه دا خلک زما د پېښور خلک دي زه خو دې سره میلاو شم نو هغه ته په سپک نظر دا خلک ګوري هغه اکټر پاسي الټه د سره لاس میلاو کی نو لکه مونږ خو دا نه کوو چې یاره زه اکټر یم یا دا یم نه زه دا ویم نه چې زه یا فلم کې کار کوم یا ډرامه کې کار کوم دا زه به استاد تا سره به زه میلاوېږم نو په ښه سلوک به میلاوېږم دا خو یو فیلډ مطلب ته جونیئر دا داسې سوپر سټار دي سوپر دم جونیئر راغلی سوپر سټار دي جوړ شوی سټپ بای سټپ بندا نو خبره دار چې بس دا شیز په دی وجه خراب شو کنه چې لکه هغه انسان قدر نشته او زما خپل ذاتی چې کم دی نو زما د فلم سره صفه خبره ته کوم بیخي مې وسره شوق نشته خدا زما ډایرکټر چې کم دی د په ما کارونه کړي دي بس دی ما راغواړي دغه زه چې کور نه راتلم زما ما د بچو مې چې وای دا تاسو کې د بیا زه فلم لا ما ورته نظر فلم لازم کار زما په کې کار دی هغه ما ته نوې فلمونو کې نن سبا ټولې کنځلې دی او دادی هغه مې دا داسې فلم دی چې دا به خیر تاسو په خپل مګوري دې کې ما کار وکړو زه ښه کار کوم ما چې راغواړي خو ښه کار لمه راغواړي خراب کار له خو مې نه راغواړي